السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د انجکتور فایلونه جوړ کړئ د څو ورځو دپاره چې ستاسو خوښې د 3 ورځو دپاره، 15 ورځو دپاره، 10 ورځو دپاره، میاشت دپاره، یعنې چې څونه ورځو دپاره تاسو غواړئ د انجکتور فایل جوړ کړئ او د وړیا انټرنیټ څخه خوند واخلئ، نو دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. کیدای شي ویډیو لږه شانتې اوږده شي. که ویډیو اوږده شوه نو زه بخښنه غواړم، ځکه چې تاسو زه ټکي په ټکي په دغه کې هر څه انشاءالله درخوایم. نو ویډیو را سره دوستانو تر پای وګورئ. دوستانو انشاءالله دا به ضرور یعنې خامخا به کار کوي. دوستانو لومړی به تاسو څه کوئ؟ د ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ ګوګل ته. دوستانو ویډیو یو ذره هم سکپ نه کوئ، تیرې نه کوئ، ټکي په ټکي به زه تاسو ته ښیم. دلته به تاسو ولیکئ sshmonth.com. سمه ده چې کله هم دا تاسو ولیکه اولنی به تاسو ته راشي. چې کله هم دا تاسو ولیکه تاسو ته به داسې یو پرده راشي. صحیح ده؟ دلته وګورئ تاسو ته دغه آپشن یې درکړی، نو تاسو به دلته دغه په دې SSH سرور باندې به تاسو کلیک وکړئ. سمه ده چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړه نو تاسو به دلته راشئ لاندې. دلته وګورئ بیا به تاسو دلته په دې 3 نمبر باندې کلیک وکړئ. سمه ده، سیکیور شل SSH اس. په دې چې کله هم تاسو کلیک وکړو نو تاسو به بیا لاندې راشئ. لاندې نه پس دلته ګورئ لیکلي اکاونټ. دا اکاونټ دی. صحیح ده؟ 100 ورځو دپاره ته اکاونټ ځان ته جوړول غواړئ، 2 ورځو دپاره که 13 ورځو دپاره، فلحال 2 ورځو دپاره به یې نو وکاروو. چې کله هم دا تاسو وویل نو تاسو به دلته لاندې راشئ. تاسو به دلته ځان ته سرور خوښ کړئ، ایشیا، امریکا، یورپ، په کوم ځای کې چې تاسو یاست. موږ اوس په ایشیا کې مثال په تور ایشیا سرور ګورو، نو تاسو به دلته په دې چوز ریژن باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو راشئ. که چېرته په دې کې ځای وي نو دلته به کریټ اول تاسو کلیک کړئ. صحیح ده؟ چې کله هم تاسو په دې کریټ باندې کلیک کړئ دلته وګورئ اویلیبیلیټي اف اکاونټ. ایشیا کې سرور ختم دی، مکمل ځای په دې کې نشته، موږ اکاونټ په دې کې جوړ کړو. نو بس راځو خیر دی بل ریژن ګورو. سمه ده چې یو کې ځای نه و نو تاسو کولی شئ چې بل یو کنټري هم ځان ته انتخاب کړئ. هېڅ باک نشته. مثال په توګه یورپ ته زه راځم. چې کله هم تاسو دلته یورپ ووهلو نو دلته په کریټ نو باندې به تاسو کلیک وکړئ او د هغې نه پس دلته ګوره دې کې ځای شته دی. لاندې به راشئ، دلته به تاسو یوزر نیم او پاسورډ ورکوئ، هر څه چې تاسو ورکوئ. صحیح ده؟ مثال په طور زه طارق ورکوم او پاسورډ هم دا ورکوم. دا باید ستاسو په یاد وي. نو بیا به لاندې راشئ، دلته به دې کریټ نو باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به دلته بیرته پورته راشئ. نو دلته وګورئ کریټ یور پریمیم اکاونټ. دا تاسو ته جوړ شو. دا وګورئ Congratulations, your account has been successfully created. چې کله هم دا تاسو جوړ کړو دوستانو تاسو به داسې چل کوئ چې دا ټول به تاسو کاپي کړئ. سمه ده؟ دا زه کاپي کوم. دې ځینې راشئ، دا خیر دا بری مه کوئ، صرف دغه څو څیزونه زموږ په کار دي دا خامخا تاسو کاپي کړئ. صحیح ده؟ دې پورې به تاسو دا کاپي کړئ. چې کله هم دا تاسو کاپي کړئ دا به چېرته تاسو ځان ته کښېږدئ. صحیح؟ زه اوس دلته یې نوټ بورډ کې ځان ته اچوم. نو ګورئ دلته زه یو بل فایل ورته جوړوم چې کوم ځای کې تاسو دا کاپي کول غواړئ نو دا به تاسو کاپي کړئ، دلته به یې سیف کړئ. صحیح؟ نو بیرته به تاسو دلته ګورئ دې ځای زموږ کار ختم شو. اوس به تاسو یو فایل ځان ته یو ایپ ځان ته ډاونلوډ کړئ، هغه هم لاندې ډسکرپشن کې تاسو وګورئ. په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ نو تاسو هغه فایل کولی شئ ډاونلوډ کولی شئ. نو چې کله هم تاسو اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده؟ لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت دی. نو چې کله هم هغه تاسو انسټال کړئ نو تاسو به دلته دا خلاص کړئ. صحیح ده؟ چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ دا وګورئ دا ما ته جوړه کړې ده. زه به تاسو دپاره دا به ټول کلیر ډیټا کړم، کلیر سیټینګ او یس. ګورئ دا اوس سمپل تاسو ته به داسې راځي. صحیح ده؟ اوس موږ فایل جوړوو نو څه به کوو، لومړی به تاسو راځئ دلته په دې سیټینګ باندې به کلیک کوئ. سیټینګ دلته وګورئ تاسو سیکیور شل باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دا تاسو کلیک کړئ نو دلته 1 2 3 4 دغه 4 څیزونو سره زموږ کار دی. SSH هوسټ هغه کوم نوټ چې تاسو کاپي چې موږ اخیستې وه هغې ته به لاړ شئ چې هر ځای کې ستاسو وي. سمه ده؟ هغه به تاسو کاپي کړئ. اوس دلته وګورئ دا صحیح ده؟ لومړی دا و زه دا کاپي کوم. نو تاسو هم چې چېرته وي هغه به تاسو ځان ته کاپي کړئ. دا به ځان ته کاپي کړئ او دلته به تاسو سمپل پیسټ کړئ. اوکې به کوئ. بیا به SSH پورټ دوستانو تاسو به دلته ورکوئ.
443 صحیح ده. دا به تاسو دلته ورکړئ. بیا به یوزر نیم ته راسئ. یوزر نیم نه به تاسو دا کاپي کړئ. د یوزر نیم نه به تاسو دا کاپي کړئ. یوزر نیم کې چې تاسو څه وي دا ټول به تاسو کاپي کړئ. سمه ده؟ نو بیا به دلته تاسو راشئ، دا به دلته تاسو پیسټ کړئ، دلته به یې واچوئ، بیا به اوکې کړئ. نو پاسورډ هم کوم پاسورډ چې تاسو هلته ورکړی و هغه به ټول دلته کاپي کړئ او دلته به یې تاسو واچوئ، دلته به تاسو واچوئ، دا به دلته سیف کړئ. ګوره دوستانو چې کله هم دا تاسو وکړه دې نه به تاسو بیرته بهر ووځئ. هغې نه چې کله دوستانو تاسو وځئ تاسو به دلته سیټینګ کې دوباره لاړ شئ. بیا به تاسو دلته لاندې لاړ شئ، دلته به وګورئ څه شو، دلته زموږ یو آپشن پکار و، دلته به راشئ. بیا به تاسو دلته وګورئ که چېرته دغه چیک نه ولګېدلی نو دا به چیک به تاسو ولګوئ. سمه ده؟ نو دا چیک به تاسو دلته به نه وي، که چېرته لګېدلی و پرېږدئ، که نه یې لګېدلی نو تاسو به بیرته راځئ. دې نه چې بیرته هم کله هم تاسو راووتئ تاسو به دلته راسئ. د هغې نه پس دلته پیلوډ جنریټر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دا آپشن به تاسو ته دلته راشي. سمه ده؟ یو آر ایل هوسټ به تاسو څه راواخلئ، دلته به تاسو واپس هم دغه هوسټ سرور آی پي به تاسو راواخلئ، دا به تاسو دلته نه کاپي کوئ او دلته به سمپل واچوئ، دلته به پیسټ کړئ. سمه ده؟ هغې نه پس به تاسو دلته یو دا چیک ولګوئ او بل دغه چیک ولګوئ. صحیح ده؟ دغه دوه چیکونه به تاسو ولګوئ. صحیح ده؟ بیا به تاسو دلته جنریټ پیلوډ باندې کلیک کړئ. چې کله هم دا تاسو پیلوډ شو، اوس ګورئ دا دلته موږ سره دغه وشو، دا وګورئ کنیکټ شو. صحیح ده؟ پورټ از کنیکټ. بیا به د هغې نه پس تاسو څه کوئ، دلته به تاسو راشئ، دلته به تاسو راشئ، دلته پراکسي هوسټ کې به هم هماغه دوباره واچوئ او دلته به تاسو ولیکئ 80. دوستانو یو خبر یاد ساتئ، که چېرته 80 دلته کار ونه کړو تاسو کولی شئ 98 هم ورکړئ. اول دا وکاروئ چې کار یې ونه کړو نو بیا به دلته تاسو راشئ، دوباره به سره نه کوئ 98 به دلته ورکړئ. اول خو به انشاءالله دا کار کوي. بیا به د هغې نه پس تاسو څه کوئ، دا به بیا به تاسو دلته راشئ. صحیح ده؟ په دې باندې به کلیک کړئ، دا دوه منۍ به تاسو ووهئ ایکسپورټ کنفیګ. چې کله هم دا تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو کنفیګ فایل ورکړئ، د څو ورځو دپاره جوړوئ، داسې فایل نوم ده. صحیح ده؟ فایل فار د مثال په طور 5 days ورکوئ. صحیح ده؟ دا چیک به تاسو ولګوئ، دا SSH فایل. نو دلته به راشئ، دا لاګ تاسو لګولی شئ، وروسته که بیا ایډیټینګ پکې کوئ نو دا ښه ده چې دا ونه لګوئ، نو که لګوئ هم دا به لاک کړئ چې بل څوک دی ونه وهي دې کې. نو بیا به تاسو دلته راشئ ایکسټرا ته. صحیح ده؟ ایکسټرا نه بعد به تاسو دلته سیټ ایکسپایري ډیټ، ګوره دا اوس مهم ځای دی. ایکسپایري ډیټ دا مطلب چې دا ستاسو فایل څونه وخته پورې کار وکړي. نو ما تاسو ته ویلي چې د 1 ورځ 3 5 7 میاشتې څونه تاسو غواړئ. اوس دا ګوره 15 اپریل یم، زه د 15 ورځو لپاره یې جوړوم، نو 20 باندې به کلیک کړم، اوکې به کړي، یعنې دا 15 ورځې بعد به دا ایکسپایر کېږي. دلته دوستانو تاسو میسج هم ورکولی شئ چې کله هم، نو دا ستاسو خوښه ده چې کوم میسج ورکول غواړئ او که نه ورکول غواړئ. نو خیر په هر حال ما دلته میسج ځان ته سیف کړی دی، نو دا تاسو کولی شئ، تاسو خپله هم یو میسج ورته ورکولی شئ چې سم میسج تاسو خوښوي. نو دا زما میسج دی، دا میسج به هم زه دلته پیسټ کړم. ګوره دغه زما میسج، د هغې نه بس به تاسو دلته راشئ، دا به تاسو سیف کړئ، دغه به تاسو وهئ، دوی منئ سیف لاکډ ان انلاکډ. ګوره ایکسپورټ کنفیګ باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا واخلئ. نو ګورئ ستاسو سکسسفولي ستاسو فایل جوړ شو. د خیر اوس تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ فری استعمال کړئ. دا وګورئ دا چې کله هم اوس کلیر ډیټا کوي یس کوي نو دلته راشئ او هغه فایل دلته ګورو چې شته که نشته، اولنۍ باندې به کلیک کړئ. صحیح؟ نو ګورئ HTTP انجکټر ما دوه جوړ کړي دی، ګوره 15 ورځو لپاره. ګوره چې دا کله هم تاسو راغی، ګوره دوستانو تاسو ته ټول ښکاري ریموټ پراکسي. دا وګوره زما هغه میسج دلته سمپل تاسو سټارټ باندې کلیک وکړئ او انټرنیټ فری استعمال کړئ. دوستانو یو خبر یاد ولرئ چې دا صرف او صرف د MTN دپاره ده، نورو دپاره هم شاید کار وکړي، خو ما نه دي چک کړي. تاسو کولی شئ چې چک کړئ، که نورو کې کار وکړه غوړي لا غوړي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو، که ویډیو مو خوښه وي اتمنې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.